راشد خان په IPL کې خپل لومړنی هیټریک وکړ او رینکو سینګ بیا بیخي ناشنا لوبه ترسره کړه او د لوبې ټوله بڼه یې په بله واړوله چې نن خلکو په IPL کې یوه ناشنا او په زړه پورې لوبه ولیدله او د کلکتې په بریا باندې دغه لوبه پای ته ورسېده. د لوبې وروسته د راشد خان او نورو لوبغاړو د خبرو په اړه هم غږیږو، خو تر هغې مخکې باید ووایو چې نن د IPL 14مه لوبه د ګجرات او کلکتې ترمنځ ترسره شوه چې د هاردیک پانډیا په نشتون کې راشد خان د ګجرات کپتاني هم کوله. ګجرات د نننۍ لوبې په چا وګټله او لومړی یې توپوهنه غوره کړه چې په ټاکلو 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 204 منډې وکړې او د 215 منډو هدف یې کلکتې ته وټاکه. د ګجرات لپاره ویجے شنکر 3 نه سوځېدلي او سائی سودارسن 53 منډې وکړې. د کلکتې له خوا نه بیا سنیل ناراین 3 لوبغاړي وسوځول. یاد هدف د کلکتې لوبډلې په وروستي توپ باندې پوره کړ او د 3 وکټو په توپیر یې په لوبه کې بریا خپله کړه. د کلکتې لپاره وینکټیش ایر 3 او رینکو سینګ 48 نه سوځېدلې منډې وکړې. همداراز رحمان الله ګربسو 15 منډې ترلاسه کړې. دا لوبه له دې امله هم ډېره جالبه وه چې کله راشد خان 18 اوور ته توپ اچونې ته راغی نو هغه په 3 اورونو کې 15 منډې ورکړې وې او کومه وکټ یې نه واخیستې. خو کله چې نوموړی توپ اچونې ته راغی نو د اوور په لومړیو 3 توپونو یې 3 وکټې واخیستې او هیټریک یې وکړ. هغه د انډري رسل، سنیل ناراین او شردل ټاکور وکټې واخیستې او په خپل دغه اوور کې د لوبې بڼه بدله کړه. د لوبې په دغه صحنه کې د ماښام اذان هم وشو او هماغه مهال نور احمد لکړوال د راشد خان لپاره د شربتو بوتل راوړ او راشد خان روجه هم ماته کړه. دغه مهال داسې ښکاره کېده چې لوبه د کلکتې له لاسه وتلې ده ځکه منډه ډېرې پاتې وې او کلکتې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې. خو رینکو سینګ چې کله توپونو ته مخامخ شو نو هغه بیا داسې یوه ناشنا لوبه ترسره کړه چې ښایي تر ډېره پورې مخکې چا داسې په زړه پورې لوبه نه وي ننداره کړې. رینکو سینګ د 19 اوور په وروستیو 2 توپونو باندې شپږیزه او څلوریزه ووهله او د 20 اوور په 5 توپونو یې پرله پسې 15 شپږیزې ووهلې او لوبه یې د کلکتې په بریا پای ته ورسوله. د لوبې وروستی اوور یې اشدیال ترسره کړ چې د 9 منډو څخه یې دفاع ونه شوه کولی او رینکو سینګ د 15 شپږیزو په وهلو سره کلکتې ته بریا خپله کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم رینکو سینګ ته ورکړل شوه ځکه هغه د نننۍ لوبې اتل و او د کلکتې لپاره یې دا مهمه لوبه په داسې وخت کې وګټله چې هیڅ چا هم د ګټلو فکر نه کوو. نن د ګجرات کپتان راشد خان و که څه هم نوموړي په وروستیو کې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه خو په خپله کپتانۍ کې د ګجرات لپاره لوبه ونه شوه ګټلی. راشد خان د لوبې څخه وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې نن واقعا هم یوه سخته لوبه وه خو 20 ورځې سیالۍ د خلکو د تفریح لپاره دي او نن خلکو په رښتیا هم تفریح وکړه. یوه ښه لوبه ترسره شوه او کریډټ ټول رینکو سینګ ته ځي چې هغه په وروستیو کې ښه شاټونه ووهل او لوبه یې خپله کړه. راشد خان د خپل هیټریک په اړه وویل چې زه هر وخت د خپلې غوره توپ اچونې هڅه کوم او نن مې هم خپل غوره توپونه وکړل چې تاسې ولیدل څه ډول پایله یې وه. راشد خان وویل موږ غوښتل چې له 190 څخه زیاتې منډې وکړو ځکه له دومره منډو څخه دفاع اسانه وه او موږ له 200 څخه زیاتې منډې ترلاسه کړې. خو 20 ورځې لوبې کله ناکله داسې شي چې له 250 منډو څخه هم دفاع کول اسانه نه وي. د کلکتې کپتان نیتیش رانا وویل چې موږ په رینکو سینګ باور درلود ځکه هغه تېر کال هم داسې لوبې کړې وې. که څه هم د راشد خان اول او له هغه وروسته اول کې موږ ښه نه وو خو بیا رینکو سینګ یو ځل بیا کمال ترسره کړل او د کلکتې په بریا یې لوبه پای ته ورسوله. د لوبې غوره لوبغاړي رینکو سینګ په خپلو خبرو کې وویل چې هغه په خپل ځان باور درلود چې هغه یې کولی شي. ما غوښتل چې یوازې شپږیزې ووهم او ما ته ویل شوي وو چې ډېر فکر مه کوه یوازې د توپونو د وهلو هڅه وکړه او ما هماغسې وکړل. د یادولو وړ ده چې دا د کلکتې 3مه لوبه وه چې 2مه بریا یې خپله کړه. همداراز د ګجرات هم دا 3مه لوبه وه چې له لومړۍ ماتې سره پکې مخ شوه.